والا که ته خو به امارات کې نه د سن استاد مخې وای استاد مخې وای دا څه وای دا چې شي وي هغه قدس مکان ډېر ښه سړی دی ډېر ښه امارات دی افغانستان یې جوړ کړ کنه خوشحاله تو پیش بیا بچا تو کجا رہتی تو طرف بیا نہیں بیا تو بھی کیا سینما ربی کی بدوزی صحیح نہیں کنی تو بیا ہی طرف سلام علیکم جور بخیر صحتت بدن جانت چالوال خوب هستی امی کلار دا کجا مندی ها بیاد بیکی بالا برده بودی جایش همیجا هست شکر کیم ما تو فکر کردیم که در شاخ بند کردیم خاله جان اگه چادر کرده شی پالوی ما که از بسیار ازان فروش هست یا خاص قیمت فروش هست او طرف لباس فروش هست اگه او طرف کدام نفر بیا با چشمک میزنی کی طرف بیا ایسی بیا این رفیق کدام باز یا ولی هذا خدا بخیر نبله بابا چه میگن اجازه گرفتی که امرای چپلی همی جوراب پوشیدی اما مکتب ما مگه چی کنم او باید بپوشی بعد از زمستان از دیگه خرڅه ما کریم کو نه خرڅه مخ کریم هم ستا خپل خانه کاری نه کور کې ضرورت وي په کاری کې خامخا په کاری کې ها مال تا ته خو نه دی پکار نه ماته په کار دي ځکه چې دا ژوند ده جانا دا ورور می دا اینه کې څوک اخلي کنه اخلي د ته په خاطر اخلي دا خپل ماشاءالله څه جوړ دی لکه ماډلینګ والا کنه دکان کې شاګردي چل دې ذکر اوته بازار ته یاره به شاکه دې په خدای واپس مکه خرڅېدلې جانو وې به ته ویل کې د شخصي ذمہ وار خو د دولت نه دولت دی کنه هم دې بابا زم د شخصي ذمہ وار خو د دولت نه دولت دا درې قطار چې دي دارو زنانه دي او درې قطار چې دي مردانه دي یو قطار رمضان لپاره ماشومان د پاره ها لکه کافي تقسیمات کړه دا مېرواس میدان یا د کوټی څنګه خولي بازار ته نه را پیخه کړه دا سلامونه ستړي مشي ورکله په خپلوار سره صاحب الله صافي خو خوشاله چې تاسو په درنه چوپاړو خدمت کې نه نظر ده په دې ځانګړي خبرونه کې د تقربتوب کوي خو دوستانو مینوالو خويندورونو او مشرانو په دې لا امید چې 13 ورځ په خوښۍ او خوشحالۍ سره سفر کړی ووسی نن خوشبختانه ولله الحمد باید وایم چې مېرواس میدان یا د کوټی څنګه خولي بازار ته مې را پیخه کړی دا خوشبختانه باید وګورم کې امروز با بازار کوتی سنگیا مېرواس میدان مراجعه کړم مخه کلی ته دارالمان معنی په لور غزیدل سړک دی لیکن نږدې کو څه ته وای دا کته مخکې پولیس وخت ورته وسو ته پولیس روخ وای او ترشا کلی د سیلو عمومي سړک او کین لوري ته ولې جانا زوبا کنه دی بوري چارای ته او بیا ور پسې زو د مزنګ خواته او خې طرف ته د قندار لوی قندار اډې طرف ته غزیدل سړک خو دوستانو مینوالو نن مو تمرکز په دې باندې دی چې دلته هیوادوال ډېر لاس پلورونکي دي او ډېر ښایسته ښکلی او کاروبار او د منطقې د ډېره ښکلا وربخلې ده او بس ډېره خوشحالي ده ډېره ساتیري ده خلک هم خوښ او خوشحاله دي کاروبار او ښاري نظم هم په کافي اندازه باندې اصلاح شوی دی او منځته راغلی دی ولی جان هم پکې خوشحاله دی او ساعت یې پکې تېر دی نو ومو غوښتل چې د هیوادوالو سره دلته لنډې مرکې او زړهخوالی د دوی د ژوند د اموراتو په هکله باندې د کاروبار په هکله بس میخواستم که امروز همی برنامه را همراه رفقا و اندیوالا و وطندارا بسازیم په دې هیله امید چې تر اخره پورې مې ملتیا وکړئ گزارش سره تر اخره پورې وګورئ او احساس د ستومانۍ ونه کوئ
ستړي مشي دوستانو، خوش آمدید بینندای نازنین. په قابل قدر لکه په کول ماته نه راکې نو دې خبره واړو یاره خو نیک یې که نه ستړي مشي ځوانه خوشحاله اوسې الله دې ژوندی لره. څنګه یې وروره الحمدلله ته هلکه دې عینکو کې خو دې ډېرې غټې غټې عینکې هم ښکاري کلیواله ولا دا خو مختلفې دي، ځینې غټې دي ځینې وړې دي. سرحد یې ورته ټاکلی دی، نیم به د سیاسر وي او نیم به د نرانو یا دا درې قطاره چې دي دا زنانه دي او درې قطاره چې دي مردانه دي، یو قطار رمضان نه بېره ماشومانو دپاره لګي. هلکه کافي تقسیمات یې کړی دی ګوره ولا چې داسې ونه کړي بیا سره ګډ وډ کېږي، بیا به زنانه سړو د اخلي سړي به زنانه وده. ځینې دوستان د زما ملګري ته دي پردی بیا به کله کله غټې عینکې خوښوي که په دې زنانۍ لاس کېږي نو ته به ورته صفت و ستایش کوې ضروري یو څه خو به وایي که نه مشتري دی ولا نو ده ته خو به اول دا وي چې دا زنانه دي مه یې اخله به خېر زره ښکاري که هغه به وجود هم بیا اخیستلی نو بیا به ورته وي چې وایي اخله بیا به شوق وي. زه هم د شوق نه مو وارم ته هم باید لږ کمپاین ورته وکړي چې ګوره غټې د سره ښې ښکاري پوزه دې جګه ده ډېرې ښې ښکاري او دا شو نه غټې خو داسې دي زنانه و دا ګرانې دي مردانه و دا به ورکوو چې بیا که هغه به بیا ارزانې غواړي که زنانه وینکې هم ګرانې دي او زنانه وینکې ګرانې دي پرتله د مردانه والله چې دا خو هر څه کې قدر ډېر دی قدر یې زیات ډېر دی ځکه چې سړي وګوره ټول کاروبار کوي زنانه خو بس ها دلته مسافر یې که کور بچي هم دلته درسره دي نه دلته مسافر یم دلته اتاق لرو قلاوید کوڅه کې اوسېږو هلته مو اتاق ژمی هم را روان دی ژمی خو را روان دی به ژمي ته خو آمادګي نیسي آمادګي به نیسئ کور ته خو به نه ځئ کور ته ځو بس یو 2 میاشتې دلته تېروي یو 10 ورځې 15 ورځې کور کې تېروي کافي رخصتي وایه نو ما دغه چې ونه جان دې شه ژوندی اوسې الله دې خوشحاله لره ژوندی اوسې کاروبار کې ته کامیابي او برکت غواړم یار الله دې خیر درکړي مننه ژوندی تاسو ولې ګلزار اوسئ ډېره مننه خوشحاله اوسئ مننه دوستانو ملګری مې ډېر خوشبخته و د خپرونې په اوله مرکه کې راسره دا مخامخ شو ای لکه تا نه یو پوښتنه کومه جوړ په خیر څنګه یې خیر و خیرات ښې کلاري ده ته وګوره که نه صحت مجاز څنګه دی خیر و خیرات ده سوال مې درنه داسې کوه دا څادر خو دې په دې اوږه واچوه مړه تا لپاره دغه د پوګه ویم یاره نرې نره لاس کې دې پیسې نیولې وې ما دا څه کیسه د خیرات کې څنګه چل خیرات او هلته خیرات ټول مونږ ته ورغله خیرات را کړه مونږ هم واخیسته دا خبره د برعکس معنا لري یعنی خیرات میرات نشته زړه زه اشتباه شوی او ته اشتباه شوی دا خبره خپله بېرته والم نو ته خپله خبره دې بېرته واله زه وایم څنګه نوم دې نوم مې میرویس میرویس جان دې ځای ته څه نوم اخلي دې ځای ته کوټې سنګي نوم اخلي ګوره د میرویس میدان هم ورته وایي نه مونږ د میرویس میدان دا ځای نه ده میرویس میدان هغې لاسته ده هغې لاسته ده او هغه خواته ده نه بازار خو ټول یو بازار ده ټول په یو میرویس میدان یادېدل اوس چې پکې پل جوړ شوی ده نو لږ جدا شو نه دا کوټې سنګي خو د وخت نه په نامه شوه چې مونږ ما ستا په نوم ما ستا په نوم زه تا زما په نوم زه ښه دی وکړې مالیه هم ته ټوله وه ښاروالي هم ته ټوله وه ښه وبه دې ټول چپریم دي چپریم دي نو پرېښودل دغه ذمواري خو دې زه نشم کولی پوره چارۍ مې نه خو دې ذمواري واخله نه نه دا خو نشم کولی نو ګوره پخوا به ځمکې خرڅېدلې جانو وایي به ورته ویلي که د شخصي ذموار یم خو د دولت نه دولت دی که نه همداسې به وه زه هم درته یم شخصي ذموار یم خو د دولت نه دولت نه ښه میرویس جانه څه کاروبار څه روزګار کوې زړګیه والا مونږ دغلته کمپلونه خرڅو ورور نه بازار څنګه شکر ده نو د خدای نه شکر گزار ډېر شکر ده چې دا شکر گزار دا هر څه بس چې که ایم ته شکر گزار یو که نیم ته شکر گزار وطن خو خپل دی ان شاء الله او بيد کوم شکه خلک لګې دي ویني په توی کړلې او خپل ازادي او استقلالیت وان شوستل او والا اوس هم درګرد روان دي موږ او تاسو الحمدلله دا څه خلاصې تڼۍ ګرځو لکه میرویس جان چې ګرځي ها خوشاله اوسې میرویس جان الله دې قدرمن کړي ګلزار مننه ژوندي اوسئ
سلام علیکم سلام جور بخیر خوب هستی؟ صحت خوب است شکر همین کلاه را کجا ماندی ها بیاد یکی بالا برده بودی جایش همینجا است شکر کنیم ما تو فکر کردیم که در شهر بند کردی همین اندیوال بسیار دوست داری ما یک از اندیوال جانیم است سونو اندیوال جانیم است ها یعنی ماشاءالله یک از بازیام کمتون دیگه ها ماشاءالله دور از چی باشه بیادر است بیادر است ایران بیادر است راست میگه خوب یاد است دوال است همینجا نزدیک دستفروشی دارین بله چی فروغ می‌فروشی؟ پولوستین جان؟ از ما لباسای طفلانه است از این چادر زنانه بله یکی به دیگه بس کمپین میکنین کمپاین میکنین دیگه این نباشه مال از این ما سودا میکنه ما نباشیم این سودا میکنه نه ما مثلا وقتی که مشتری میاد خاله جان اگه چادر کرده شی بالای ما که از بسیار از آن فروش است دیگه او گپ خاص قیمت فروش است او طرف هم لباس فروش است اگه او طرف کدام نفر بیا با چشمک میزنی کی طرف بیا ایسی بیا ایسی بیا این رفیق کدام باز نه کار میکنین شما رات نکنیم نمیشه دیگه راست میگه راست میگه ها ساعت تان تیر است دیگه حالا دیگه پیمنت 5 6 از بیخی بیخی برادر شش به شش که گپ رسید 4 از طرف ما بیخی صفر گرفته تا دا شد تو پیش بیا بچه تو کجا رفتی تو طرف بیا نه بیا تو بیخی کلار دوست دارم سینما رو بیخی با دزدی صحیح میکنی تو بیا این طرف سلام علیکم جور بخیر صحتت بدن جانت چال احوال خوب هستی باید خوب هستی سر چی؟ چطوره سر چطوره الحمدلله سور ما بیخی نرمال است شکر جور است خوش باشی تو چی کار میکنی چی مصروفیت داری ما که هستم وظیفه دارم جان وظیفه دارم خوب است وظیفه تو دمی کوتی سنگیز وظیفه مانا او ماشاءالله بس ما میایم اونجا بیا دستان میگیریم باز بخیر خریداری میکنیم دیگه چی مصروفیت هم را یمی کاروبار داری مکتب کورس است ماشاءالله کلش از دیگه از از خدا دیگه میشه اسمت نگفتی برای ما رامی جان رامی رامین جان او رفیقتم بیخی هم یک بوجی پاپر نوشی جان میخوره دیگه میتونه نوشی جان میکنه بچه خوش باشی عزیزم بخیر بچه تو کلی یک بوجی پاپر نوشی جان کدی کجا رفتی تو څنګه روزګار څنګه ده بیخی نورمال ده سل پسلو کې نوم دې راته وانه خسته کنه یار محب الله جانا لباسونه د ماشومانو خرڅای یا کاروبار دې څنګه ده روزګار خدا شکر ډېر شکر ده څونه وخت کېږي په دې کار اخته یار یا دوه هفته کېږي دوه هفته کېږي مخکې دې څه کول مخکې یو دکان کې شاګرد وم دکان کې شاګرد دی چل دې ذکر راوته بازار ته یار به شاکه دې په خدای حالات طول قام دلته اونجا کارت خوب بود یا اینجا اینجا خوب است اینجا خوب است کاروبار شغل آزاد است شغل آزاد است اینجا بند بدی فهمید روز جمعه نداشتی اینجا آزاد است هر کار دا افغانی میاری به در بشاس میفروشی اینجا خوب است ولی 45 می فهمید 50 میفروشیم 50 میفروشی 100 جوره رو روزی فروخته میشه نه 100 نقد 40 140 250 میته تا بالا میشه دیگه چی یک چیزی میشه شکر از محب الله جان با امید ما فقط خوش باشی عزیزم شکر
سلام وعلیکم. جور بخیر. صحت خوب است؟ ولی گیج نشدی به گپ بزنی؟ روبروی کمرای استاد شو تو شعر واری. اسمت عزیزم؟ یاسر. یاسر جان. یاسر جان. ماشاءالله. بسیار خوب بسیار خوب. بابا چه میگم اجازه گرفتی کمرای چپلی همی جوراب بپوشیدی؟ اما مکتبم مگه چی کنم؟ او باید بپوشی. بعد از زمستان از دیگه. دیگه سنت چندم هستی عزیزم؟ ففت. جان؟ افت. ماشاءالله. از ولیدان کده پیش هستی؟ چی؟ سیم بچار است بیچاره. کامرامن ما سیم بچار است. نه. سیم بچار پانتون. صحیح سیم بچار. ماشاءالله عزیزم. چندم نمره هستی؟ از صنف اول تا سه اول نمره بودم باز گروپ الف آمده. یک ذره پایین‌تر. گروپ الف آمده ما. ماشاءالله. تو شاگردای ممتاز هستی دیگه در گروپ اول که آمدی. تو شعر یاد نداری بچیم. خب پسر جان کدام مضمون زیاد دوست داشتی؟ ما مضمون تعلیم دینی را چاپ. تعلیم دینی را ماشاءالله. تعلیم دینی را زیاد دوست داری. بخیر باز در آینده چی می‌خوای که فارغ شوی؟ آینده سارنوال، قاضی، دکتر، انجینر، قاضی. با می خاطر علی دمی مضامین دینی زیاد تمرکز میکنی. ماشاءالله. خوش باشی عزیزم. تشکر. به شروط خوبی. خطرناک وي ولا جستم جوار ولا در زمستان چپلک ارزان میشه دیگه. یا کمی ارزان میشه. کمی ارزان میشه. سابق جوره چند میفروختی؟ سابق جوره 60 70 میفروختیم، مال جوره 50 روپیه. بازم کسی نمیخره. بازم کس نمیخره. صدا کو سری مردم. یا ولی از خدا بخیر نوبه. کاروبار چطور سالی؟ شکر 1000 بار شکر است. خب کاروبار که نیست. نامت؟ نامم بسم الله علی زاده است بیادر. امی علی زاده کنی می بود بیادر باز هزار تثبیت نمیشد. بله واقعا میگم. امی درست است نه؟ سلامت باشی بیادر. قربانتم. بسم الله. علی زاده. واقعا میگم. صحیح لگه نه؟ بیادر کاروبار که نیست. خیلی مجبور هستیم. بازم از هر روزشم خدا را شکر. 1000 باشه. 1000 باشه. یعنی که صحتمند هستیم. سابق کده یک ذره بهبود پیدا کرده کاروبار؟ کم خوب شده دیگه با ان شاء الله روز به روز خوب شده. اگه برادرای ما بانه میذارن ان شاء الله بیادر امرای علی زاده سه یک دونه مراد کنین. درست است؟ خوش باشید. در بلند باشید. خوش باشید. زنده باشید. میرویس میدان کوټی سنگي هوایي پل یوازینی هوایي پل د کابل ښار کې کنه بالکل به منطقه ته خپل ور کړی ولې نه ور کړی دا ډیر خپل ور کړی د منطقه ته ډیر د خلک پرسان اوس زیو راځي مخکې ازدحام ډیر دی ازدحام د موټرو زخ ډیرو اوس خدای فضل خدای د څنګه کار روزګار یار ولا دا شکر ده گزاره کیږي گزاره کیږي ولې نه کیږي یو چي نه شکر ده دا دست دوم کالی خرڅ دا دست دوم یو دا ټول دست دوم دی بس خلک د غریبانان کار د هغه د پاره اخلي روزګار د دا ګلکارانو دا ها چې څوک کاریګر وي مثلا چې کاریګر بعض د غستو د پاره هم د سي اخلي نرخونه دي څه گزارش تا والا و شته دي ارزان دي د خیاط په نرخ باندې نیماینه مرزان دي نیماینه مرزان دي دا خو فرصت خلکو ته پیدا کړو او خو فرصت هم خلکو ته جوړ کړی دا کنه ډیر خلک خوشاله دي دوام کوي بس د غرسان هغه بشکه ډیر ښه الله دې قدرمن لره خوشاله اوسه د دې طریقه چې کوم مړی روزي پیدا کوي د څونه فامیل
ولا موږ فامیل کې ټول اته نفر یو، شپږ مې اولادونه دوه موږ یو. ماشاءالله شپږ د اولادونه دي. شپږ اولادونه نور څه خواري گزاره کوي کنه بس د شپږ نه ولا شتاف مو ورکړی دا خو بیا هم کوشش کوو. خوشاله بسې مننه تاسو نه مننه قربان شم مننه. ښه دی ای لکه مخې ته ګوره ولی جانه دا ورور مې دا عینه کې څوک اخلي که نه اخلي د ده په خاطر یې اخلي دا خپله ماشاءالله داسې جوړ دی لکه موډلینګ والا که نه څه رقم عینه کې لري د کوم ځای نه راوړې خپله د چین کې قرارداد کړی که نه نه والا کاکا زمون هم چین قرارداد کړی هغه ځای نه راوړې موږ هم دلته بیا هم د پروشین نه راخلو ماشاءالله نو دلته بس توکل په خدای راوځو دا خو د سات تېر دی نو شکر دی الحمدلله نوم دې راته وانخېسته که نه نوم مې نواب خان دی د کونړ ولایت نه یم اوس یې خوند وکړه ولي جانه کونړ ولایت نه ولې د کونړ ډېر د ښه کړي هلکه کونړ کې هم ګوره داسې ماشاءالله څه ځوانیانې دي نو والا شکر الحمدلله زه خو به خود صفات کوم زم خو د ټول افغانستان یم داسې نشم ویلی چې د کوم ولایت یم خو خیر بار صورت ښه د زړګي سره کار روزګار یو مړی روزي پکې پاتې کېږي والا شکر دی الحمدلله ډېر خلک پرې شکایتونه کوي که نه نه مرګره شکر باید په هر حالت باندې انسان وباسي داسې نه چې مثلا نن شته اوس سبا نشته په هر حالت انسان شکر وباسي ورکوونکی الله پاک دی بېشکه فقط هلې ځلې بس مقصد خپل هلې ځلې دی وکړه خدای پاک دې رسوي دا خبره داسې کوي لکه د وردګیانو یاره نه ولا وخت مې دلته ډېر زیات دلته تېر شوی دی او یم د کونړ اصلي زه خوشحاله اوسم مننه ژوندی اوسئ ډېره مننه راځئ د دې کونړه به راتېر شو داسې به قدم راوالو جلال آباد ته راځو جلال آباد نه مارکو ته لاړ شو بټي کوټ ته لاړ شو نه په تورخم ماړه داسې راځه لغمان ته راشه سلام ستړي مه شئ خیر اوسئ مننه کور ودان صحت مجازه الحمدلله د الله نه راضي یاستو بس تل د الله راضي واوسئ خوشحاله اوسئ او د موږ او تاسو نه د خوشحاله اوسئ نوم دې څه کاري مصروفیت لري نوم مې بلال دی دغه ته چې دی که دغه شامپو کریم دندانو کاپریشونه راشدونه خرڅوم د مخ کریم خو نه خرڅوئ مخ کریم هم شته خپله خو نه کاروئ نه کور کې چې ضرورت وي په کارېږي خامخا به کارېږي مال تا ته خو نه دي پکار نه ما ته هم پکار دي ځکه چې دی که ژوند ده هر قسم شی په کارېږي انسان دپاره طبیعي ده هلکه ښه سوری دې پیدا کړی او بس ماشاءالله تعالی دی الله تعالی د حمارت چې دی که ژوندی لري همیشه دې خوشحال وي پتې او ښه خوشحال وي ته امنیت د اغلاګانې نشته مخکې ډېرې اغلاګانې وي اوس غلاګانې نشته امنیت دی چا ته څوک څه نه وایي چې څه کار کې خپل کار سره کار لري خلاف مه ګرځه نو خبره نشته هېڅ خبره مې انشاءالله واله که ته خو په امارت کې نه یې داسې نه ستا د مخې ووایي ستا د مخې وایي دا څه وایي داسې چې شی وي هغه قدس په کار ډېر ښه سړی دی ډېر ښه امارت دی افغانستان یې جوړ کړ که نه خوشحاله یم تا ته چیه جوړ کړه جوړ یې کړ کاروبار یې جوړ کړ قانون یې جوړ کړ بېشکه زنانه یو رقم کړل سکیورټي قوي کړله او ډېره قوي شوې ده ښه کلیواله کار روزګار دې څنګه دی یاره شکر د الله تعالی نه ډېر راضي یاستو کاروبار چې څوک وایي کاروبار نشته کاروبار ښه د ورځې 400-500 پیدا کېږي الله تعالی را رسوي ښه خوشحال ته ګوره د خپل کار ډېر صفات مه کوه سبا به دې په موږ خپل کار پرېښې انشاءالله بس رزق ورکوونکی الله هغه پاک پروردګار چې ځمکه او اسمانونه پیدا کړي دي هغه اسماني دی چې چا څوک بدنیاتي کوي هغه چې دی که نه خپل بدنیاتي به
خوښوي او چې څوک اخلاص کوي هغه به خپل اخلاص او ځینې خلک به شکایت کوي د بېروزګارۍ نه نه شکر د الحمدلله چې څوک شکایت کوي هغه کاروباري سړی به نه وي. خوشحاله اوسئ. راځئ د بل دوست نظر رالو. تاسې څه ویلې چې څنګه کوي کاروبار به نه کوي؟ هغه چې کار نه کوي هغه خواص هم شکایت کوي چې هغه چې کار وکړي بیا شکایت مکایت نشته. الله تعالی وایي چې تا حرکت وکړه چې زه به حرکت وکړم چې حرکت ونه کړې کور کې پاتې شي مرسل پیسې راته راشي. طبیعي ده باید زحمت وباسي. او باید زحمت وباسي بغیر د زحمت راحت نشته. خوشحاله اوسئ. خیر اوسئ. کلیواله ته څنګه مننه صحت مجاز څنګه ده؟ کلاره کلاره عاشق خو نه څنګه دي شونډې چاودلي؟ نه والا عاشقي خو نشته خو یاره څه خوش ده. نه والا دا دې و چې دې خندلې عاشقي معشوقي خو سترګو کې دې وښکې ګرځي دا څه کې چل دی؟ زړه دې راوورېده؟ نه والا هسې نشته دی خوشحاله اوسئ. څه کار څه روزګار کوې یاره؟ والا چې راغلو از قربان جو دغه تذکیره اخلو تذکیره برقی او غواړو چې پاسپورټ وکړو. نوشه جان نوشه جان خوشحاله اوسئ. ښه ژوند ولرئ. مننه دوستانو ملتیا مې وکړئ. خوږو دوستانو او مینوالو اخري شیبې د خپرونې دي او خربوزې هم په سلام علیکم سلام جوړ بخیر شکر څنګه یې زړګی والا ښه مې ده خربوزې هم خورې نو والا نو خامخا نو که نه ساعت یو سره تېر دی شکر دی ګزاره شرمۍ ډېر شکر دی فقط ګزاره چیا کوي شرمۍ نه ګزاره کوي خدای دې په نیکه لار کړي ډېر شوق معلومېږي ځکه د ګریوان کې یوه تڼۍ پاتې ده دغه جنګونه دي نوم دې ګرانه دلاور دلاور خو ځکه چې نور در باندې نه ځایېږي سپرانګې کوي که نه زړورې ډېره ښه ده. کاروبار څنګه ده؟ والا ښه ده ګزاره کې بهتره نه ده ورځ 200-300 پاتې کېږي. ته شکر دی چې فقط ګزاره دې جوړوي. مننه خوشحاله اوسئ. سلک رو ټایم یوټیوب چینل خوږو دوستانو او مینوالو د نن لپاره د ښکلې کوټې سنګي او میرویس میدان څخه ځانګړې او ښکلې ګزارش او خپرونه د هیوادوالو سره د زړه خواله او مرکې همدومره وي تر آینده کومه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره ضرور لایک کمنټ شیر او سبسکرایب کړئ چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسې په ښکلې او درانه چوپړ کې حاضرېږو. موږ ته اجازت راکړئ او تاسو په لوی بخښونکي خدای سپارم هر چیرې چې یاست تل خوښه او خوشحاله ژوند ولرئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.